تاریخي واړه کې دلته ډېره درنه غونډه د دې غونډې قدرمن صدر د تحریک قاید ملي مشر منظور احمد پښتین ډېر قدرمن مشر محسن داور صاحب او دلته په شیج ناست مرکزي مشران دلته د واڼه ولس ټولو ځوانانو سپینږیرو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو اول د واڼه پښتون تحفظ مومنټ ټولو مبارزینو ته ټولو ځوانانو ته د زړه له تله سلام کوم افرین وایم چې په دومرې مخصوصه وخت کې تاسو دومرې ستره جلسه جوړه کړه دا جلسې ته رالاست دا جلسه مې درنه کړه د هغه نه بعد عزیزانو دا هغه واڼه ده چې دلته 15 کاله مخکې څوک په سپینه ورځ باندې په ازادۍ سره نسو ګرځېدلی دلته په ساده کپړو کې داسې خلک ولاړ ول چې په سپینه ورځ یې دلته خلک تنګول د خلکو د ګاډیانو نه ټیپونه ایستل خلک یې ځورول دلته په خلکو کې ترافیکې کولې نن په دغه واڼه ښار کې په زرګونو پښتانه راوتلي دي دلته امن غواړي په جرأت سره راوتلي دي په غیرت سره راوتلي دي دا کمال دا د پښتون تحفظ مومنټ کمال دی دا د دې رهبرۍ کمال دی عزیزانو او نن دلته چې دی عالي وزیر په جیل کې اچولی دی یا دلته چې سردار عارف وزیر په شهادت ورسوئ یا دلته چې نورې کومې واقعې دي دا خلک یو وار بیا هغه د 15 کاله مخکې حالت غواړي دا بیا هغه قوتونه دلته مسلطه کول غواړي چې د هغوی مفادات د پښتانه وطن دپاره نه دي د هغوی مفادات د پنجاب او د لاهور دپاره دي هغه د پنجاب او د لاهور دپاره کار کوي نو عزیزانو موږ هغه قوتو ته وایو دا ریاست ته وایو چې اوس په دې باندې ستا خلاصون نشته چې ته به علي په زندان کې اچوې یا به ته عارف شهیدوې یا به ته دلته د تحریک نور ملګري په زندان کې اچوې پابندیانې به لګوې اوس په دې باندې خلاصون نشته اوس ستا د خلاصون یوه لاره ده هغه مشوره به زه درکړم توبه وباسه بله لاره یوازې نشته تسلیم کېږې به د دې کام حقوق به منې د دې کام ټول جایز حقوق به منې او عزیزانو موږ دلته خلک خبرې کوي چې دا د ریاست خلاف دي دا دلته د فوج خلاف دي موږ دا ورته وایو چې موږ د ظلم خلاف یو موږ بل د هیچ چا سره کار نشته موږ د ظلم خلاف یو موږ د دهشتګردۍ خلاف یو موږ د فرقواریت خلاف یو موږ دلته د قتل عام خلاف یو موږ امن غواړو موږ دا پښتون تحفظ مومنټ دلته نیوي د فوج اداره ده موږ د نیوي خلاف ولې نه یو چونکې چې نیوي ظلم نه دی کړی موږ دلته د نیوي خلاف ولې نه یو موږ دلته د دې ریاست په سلا او ادارې سره موږ د هغه خلاف ولې نه یو چونکې چې هغه ظلم نه دی کړی موږ که دلته د فوج خلاف خبره کوو نو موږ سره دلته د فوج خلاف په سلا او ثبوتونه شته چې دا خلکو ظلم کړی دی دا خلکو خو دلته ګاډر وړي دي دلته یې خلک قتل کړي دي نو ځکه موږ د دوی خلاف یو عزیزانو او عزیزانو یوه خبره بنده کومه چې دا جنګ یا دا مبارزه یا د دې کوم چې کوم امیدونه دي له موږ سره دې ته موږ داسې په جذباتي تقریرو په جذباتي نارو نسو رسېدلی د دې دپاره به موږ سیاست کوو مبارزه به کوو سنجیدګي به اختیاروو یو منظمه تنظیم به جوړوو یو منظمه ډسپلین به ورکوو خپل تحریک ته یو مکمله دا کام ته به یو بیانیه ورکوو خپل اهداف به ورښیو چې دا زموږ اهداف دی د دې لپاره موږ مبارزه کوو او دا مبارزه موږ د عدم تشدد له لارې کوو داسې په جلسو په جلوسونو باندې کوو چونکې موږ د عدم تشدد پیروکاران یو په آئین کې دننه خپل جایز حقوق غواړو عزیزانو نو د دې دپاره به موږ ټول پښتانه کېږو موږ دلته دا پښتنو د اسلام دپاره بلا قربانیانې ورکړي دي د اسلام دپاره مې بلا سرونه پرې کړي دي موږ دلته دا پښتنو دلته د پاکستانیت دپاره بلا قربانیانې ورکړي دي بلا جنګونه مو کړي دي خو عزیزانو دا جنګ نه د اسلام دی نه دا جنګ د پاکستانیت دی دا ډایرکټ جنګ دا د پښتانه وطن جنګ دی او د پنجاب سره دی
نو د دې لپاره به موږ ټول پښتانه جوړېږو. اوس به د پښتنو لپاره قرباني ورکوو، لکه څنګه قرباني چې دا پښتنو د اسلام لپاره ورکړې ده، د پاکستانیت لپاره ورکړې ده. نن وخت راغلی دی چې دا پښتانه به اوس ټول پښتانه کېږي، بل د پښتانه قام لپاره به قرباني ورکوي. چونکې عزیزانو تاسو خبر یاست په دنیا کې دلته بیخي ډېر ملکونه د مسلمانانو دي. په هر ملک کې چې د مسلمانانو سره ظلم شوی دی دا پښتانه راوتلي دي، موږ جلسې جلوسونه کړي دي، خوا مې په بده کړې ده. لیکن 40 کاله وشول په دا پښتنو باندې جنګ مسلطه دی، دا پښتانه قتل کېږي، دا پښتانه بېګوره کېږي، دا پښتانه دلته وژل کېږي. یو اسلامي ملک زموږ لپاره نه دی راوتلی، یو اسلامي ملک په موږ باندې خوا نه ده بده کړې. نو په دې باندې ځان پوه کړي چې دا د پښتانه جنګ دی. ستا وطن ته خلکو ته لکه درولې ده، ستا وطن د خلکو په نظر کې دی، ستا وطن قبضه کول غواړي، ستا افغانیت قبضه کول غواړي. خو موږ دا په ډاګه ورته وایو چې دا خوبونه چې هر چا لیدلي دي چې موږ به افغانان قبضه کړو، موږ به پښتانه غلامان کړو، هغو دا خوبونه قبر ته وړي دي. نو پنجابیه دا خوب به ته هم قبر ته وړې، دا خوب دې هېڅکله نه پوره کېږي. نو عزیزانو یو وار بیا خواست کوو چې د دې ټولو شیانو لپاره به موږ منظم کېږو. چې موږ منظم نه سو دا هدف ته موږ ځان نه سو رسولی. غیر منظمه قوتونه که یو ځای ګټه هم حاصله کړي هغو نه بېرته منتشره سي، هغه د هغه ګټې نه ګټه نه سي اخیستلی. خو منظم قوتونه چې یو ځای شکست وخوري د هغه باوجوده هغه منظم وي، بیا سره کښېني، خپل هدف وټاکي، مبارزه وکړي، خامخا خپل منزل ته ځان رسولی سي. نو تاسو به منظم کېږئ او منظمتیا به د پښتون تحفظ مومنټ د پلیټفارم نه کوئ. دا د واڼه ټول خلک دلته له موږ سره به دا وعده کوئ، تاسو ټول به د تحریک ممبرشپ کوئ، خپل په خوندو په منډو باندې به ممبرشپ کوئ، خپل په پلرو باندې به ممبرشپ کوئ چې موږ ممبرشپ وکړو، منظمه تحریک جوړ کړو او بیا منظمه بیانیه دا کام ته ورکړو. انشاءالله هغه ورځ نه ده چې موږ به ګټه ترلاسه کوو. ډېره مننه کور ولرئ.